موږ او تاسې چې په وطن کې زندگی کوو، په هر وطن کې یو رعایت وي، عام ملت وي، یو د هغو په سر باندې اسلامی نظام او اسلامی حکومت وي. دو خبرو ته مختصره اشاره کوم. اسلامی نظام، اسلامی امیر، اسلامی حاکمان دا پر رعایت کم حق لري، او رعایت او ملت دا پر خپل حکمرانانو کم حق لري. زموږ حضرات علماء کرام فرمایي چې د اسلامی حاکم د امیر المؤمنین یا تر هغه راوروسته چې په دې وطن کې زما او ستا پر سر کم حاکمان دي، د هغو حاکمانو پر ملت باندې اول حق السمع والطاعه، د هغو امر اوریدل، د هغو د امر تابعداري کول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل علیکم بالسمع والطاعه، تاسې به د خپل امیر خبره اوري، شما باید گپی امیر خود را بشنوی و اطاعت از اوامر امیر خود کنی فی المنشط والمکره. شما به اینمی حکم خوش باشی یا ناراض، مشکل نداره. اونمو امر که امیر المؤمنین یا حاکم مسلمان صادر کرد درباره ملت باید از اونمو حکم استقبال کنه، اگرچه بظاهر اونمو حکم برای مردم تاوان باشه. در یک دیگر روایت است نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به صحابه امر میکنه علیکم بالسمع والطاعه و ان تأمر علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبه. شما باید اطاعت و فرمانبرداری حکومت اسلامی کنی، اگرچه اونمو حاکم که بر سر ما و شما مسلط است، اگرچه اونمو در نسب در شکل از ما و شما کمتر است، ما و شما حر هستیم، آزاد هستیم. اونمو امیر ما و شما در زمانه قبلی غلام بود، کنیز بود، اگرچه اونمو امیر غلام است، آزاد نیست. ما و شما سفید هستیم، اونمو امیر سیاس، هم در نسب هم در حسب امیر از شما کم است. باید ما و شما اطاعتی امر امیر کنیم. البته یک شرط داره، انما الطاعة فی معروف. اگر امیر امر گناه کرد، اگر امیر اینطور امر کرد که اونمو امر از شریعت خلاف بود، پس اطاعت اونمو امر نیست.